السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو زه شیر علي مومند یو ځل بیا حاضر ما دوستانو دا درې څلور ورځو له یو په دې سوشل میډیا باندې چې کوم خبر ډیر زور نیولی دی هغه د جان حبیب او الف خان شیرپاو یو جنگ روان دی او د دې جنگ کې یو بل ته ډېرې چیلنج میلنج هم یو ورکوي او جان حبیب چې دی هغه جان حبیب صاحب چې دی هغه وایي چې را الف خان شیرپاو د ماله راشي او زه چیلنج ورکوم چې را دا چې څه کارونه هم کوي غلط کوي او دا چې څونه پیسه هم ده په دې باندې زه کروڑپتی شو لکپتی شو او داسې داسې علامات او داسې داسې کارونه کوي چې کوم د نه منلو کارونه او دې کې الف خان شیرپاو را پاسېدلی و پرون هغې چیلنج ورکو جان حبیب ته چې یاره ته راشه چرسدې ته راشه نو زه به ستا سره پوره مناظره وکړم خو جان حبیب صاحب چې دی وایي چې یاره داسې چل دی چې یاره دعوه در باندې ما کړې ده نو ته به لاول ماله راځې او لاهور ته به راځې او لاهور کې به کوو خبرې نو دا د دو ټاپک روان دی نو زه الف خان شیرپاو ته دا وایم چې داسې چل وکړه چې یاره ته په اگر خپل ځای کې صحیح یې او جان حبیب صاحب صحیح نه دی نو باید داسې چل وکړه تاسې جان حبیب صاحب خوري خو نه ته ورشه او ته ثابت کا چې جان حبیب صاحب چې څه خبرې کوي نو هغه غلطې کوي او نو هغه چا خبره پنجابیانو خبره وایي دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تم نه ورځې هغه هم نه راځي نو هسې ډرامه تاسو ولې سازه کړې ده یا خو دا خبره دلته ختمه کوئ یو بل له همت وکئ یو بل له ورشئ او کښېنئ او دا سوشل میډیا باندې دا ټوله کیسه ختمه کړئ او یا به دا سوشل میډیا له دا ټوله ډرامه ختمه کړئ د دې هېڅ فایده نه رسي څه پته کوم یو صحیح دی دا به تې الله خبرې جان حبیب صاحب صحیح دی الف خان شیرپاو صحیح دی خو برکیب د دې د ډرامې هغه اوس اینډ پکار دی چې اینډ وشي او زر تر زر د دا کیسه ختمه شي نو بس زه خو دواړو ته جان حبیب صاحب زه تا ته وایم چې خیر دی ته مه هېرېږه ته ورشه او الف خان شیرپاو ته وایم چې یاره ته مه هېرېږه ته ورشه جان حبیب صاحب خو تاسو مړ کوي نه او نه دې خوري نو دواړه به کښېنې مذاکرات به وکړئ او دا کیسه به ختمه کوي نو یو بل نه مخامخ ورشي خیر د درېمګړی سړی پکې کښېنوئ او دا مذاکرات وکړئ او دا کیسه ختمه کوي بس دا ورکوټو شانتې ویډیو وه دا د دواړو جان حبیب صاحب ته او الف خان شیرپاو ته دپاره یو میسج مساج کړی دی چې مهرباني وکړئ دا کیسه ختمه کوي ویډیو کې څه غلطي شوي نو ټولو دوستانو له بخښنه غواړم الله دې تاسو ټول پښتانه خوشحاله او باده ساتي یو جهان مننه ټولو دوستانو هغه چې کوم ما لایک کوي او کو ان لایک کوي د دواړو یو جهان مننه سلامت اوسئ الله په امان